ځینې کسان دا فکر کوي هغوی چې مالدار دي نو دوی په الله تعالی باندې ګران دي. قارون د الله تعالی دښمن و خو مالدار و. عبدالرحمن ابن عوف صحابي مالدار و خو د الله تعالی دوست و. فرعون د الله تعالی تر ټولو لوی دښمن و، د خدایي دعوه کړې وه، ښه مالدار و. خو سلیمان علیه السلام د الله تعالی پیغمبر و، مالدار و او د دنیا ټول امکانات یې په لاس کې وو. نو دوی ته په کتو دا جوتېږي چې دنیا ورکړه او یا نه ورکړه د الله تعالی د محبت معیار نه دی. معیار دا دی چې الله تعالی انسان ته بخښنه وکړي، د زړه ډاډ او سکون ورکړي او عزت ورکړي د خلکو ترمنځ په دې دنیا او په هغې دنیا جنت ورکړي. دا د الله تعالی د محبت معیار دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.